د لقدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د 1403 مالی کال د ملي بودیجې د اجرا وصولنامې له توشیح کېدو وروسته یا د وصولنامه د هر اړخیز پلي کولو په موخه له مالیې وزارت سره شریکه شوې ده ترڅو د ملي بودیجې د اجرا یاد مهم اصول له بودیجوي واحدونو سره شریک شي او په رڼا کې د ملي بودیجې اړوند ټولې چارې ترسره شي. په همدې موخه د مالیې وزارت له لوري د بودیجوي واحدونو مسؤلینو ته د 1403 مالی کال د ملي بودیجې د اجرا وصولنامې په اړه د ورځنی روزنیز ورکشاپ د دغه وزارت په خیبر سالون کې جوړ او ترسره شو. د دغه روزنیز ورکشاپ په پرانیز غونډه کې د مالیې وزارت مالی معین حاجی عبدالقدیر احمد، د ملي بودیجې لوی رئیس حبیب الله حبیب سباون، د ملي بودیجې اجرایوي رئیس استاد عبدالجبار وحدت، د ملي بودیجې د پلان او ریفورم رئیس پوهنمل غلام عمر عبدالله او د بودیجوي واحدونو استادو ګډون کړی وو. د مالیې وزارت مالی معین وویل چې د افغانستان ملي بودیجه د بهرني ملاتړ څخه پرته په خپلواکه توګه له کورنیو عوایدو څخه تمویلیږي، نو باید د ملي بودیجې د ښه مدیریت په برخه کې پوره روڼتیا، دقیق پلان جوړونه او د لګښتونو د کنټرول مهمو اصولو ته ځانګړې پاملرنه وشي. نوموړې بودیجه د کروالي، د کاملوالي، د تخصیص او د توازن د اصولو د هیواد په کچه مهم اهداف د افغانستان اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم په بشپړ ډول په پام کې نیول شوي دي. یا د بودیجه متوازن رشد، ټولنیز عدالت، اقتصادي ثبات، اقتصادي ودې او د پولي ثبات د تامین په برخه کې رغنده رول لوبوي او تطبیق سره سمې یو ځل بیا د هیواد اقتصادي چرخ په حرکت کې راځي. د ملي بودیجې لوی رئیس وویل چې 1403 مالی کال د ملي بودیجې د اجرا وصولنامه په 4 فصلونو او 50 مادو کې ترتیب شوې ده چې د ښه تطبیق په موخه یې د بودیجوي واحدونو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړی دی. زموږ ورکشاپ یو تخصصي مسلکي او تخنیکي ورکشاپ ده او دغه ورکشاپ موخه البته د اصولنامې د اجرا په خاطر باندې چې کوم اصولنامه جوړه شوې ده دغه د ښه تطبیق په خاطر باندې چې وکولی شو بودجه په مؤثره، مثمره او اغېزمنه توګه تطبیق شي. تاسو ته زحمت ترکړی، تاسو هم راټول کړي یاستئ او دلته مو تشریف راوړی ده. د ملي بودیجې لوی ریاست اجرایي رئیس وویل چې د ملي بودیجې 2 اساسي پړاوونه د اجرا او کنټرول برخې دي چې هدف ته د رسیدو په موخه باید دغه 2 پړاوونه په ښه ډول مدیریت شي ترڅو د پراختیایي برخې شریانونه هم ورسره فعال شي. اجرا او کنټرول هغه برخه ده چې موږ هغه د پلان مطلوبه اهدافو ته رسوي. که چیرې موږ په اجرا او کنټرول دغو برخو کې خدای نخواسته کمزوري وکړو یا سم مدیریت ونه کړو، په پلان کې چې کوم اهداف ټاکل شوي دي موږ هغو اهدافو ته هیڅکله نشو رسېدلی. قدرمنو همکاران، تاسې که د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تاریخ وګورئ، سره له دې چې ډېر زیات سیاسي اهداف هم لري، خو یو قوي هدف یې دا ده چې دا هیوادونه په اقتصادي لحاظ ځان ته ډېر کلک مجبور وساتي او بیا د دغه مجبوریت په اساس ځینې خپلې غوښتنې پرې وتپي او پرې ویمني. نو که خدای مکړه موږ درست مدیریت ونه کړو، موږ به د دې اهدافو په ترلاسه کولو کې له دوی سره همکاري کړې وي. نو د ما هیله دا ده چې د ملي بودیجې سره داسې یو برخورد وکړو لکه له خپل شخصي مال سره، چې موږ یې په مصرف کې بشپړ دقت کوو، اولویت بندي کوو، پوښتنه کوو، قیمتونه اخلو او بالاخره یې بیا په مصرف رسوو. د غونډې په پای کې د ملي بودیجې د اصولنامې په اړه معلوماتي پریزنټیشن وړاندې شو او د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه ورکول شول. د یادونې وړ ده چې د ملي بودیجې اصولنامه د ملي بودیجې د اجرا او کنټرول اصول څرګندوي او د یادې اصولنامې تطبیق د ملي بودیجې او لګښتونو اغېزمن او ګټور مدیریت ته زمینه برابروي او د مالي کال په جریان کې ټولې اړینې مالي چارې روښانه کوي.